Hello friends, welcome to my channel. In this video we will learn important daily life English sentences with simple Pashto meaning. السلام علیکم قدرمنو لیدونکو. په دې هیله چې تاسو به ښه استی او روغ جوړ به یې. انشاءالله په نننۍ ویډیو کې به موږ او تاسو د انګلیسي ژبې ځینې هغه جملې زده کړو چې تاسو کولی شئ په ورځني ژوند کې ورڅخه استفاده وکړئ او له هغوی څخه ګټه واخلئ. لومړی راځو په دغه جملې باندې تمرین کوو. What do you mean? What do you mean? ستا مطلب څه دی؟ یعنی ستا هدف څه شی دی؟ که چیرې تاسو نه یو څوک پوښتنه وکوي او تاسو د هغې پوښتنې په ځواب باندې نه پوهیږئ یا پکې کنفیوزد یاستئ، نو تاسو کولی شئ ورته ووایئ چې What do you mean؟ یعنی ستاسو مطلب څه شی دی؟ که چیرې تاسو غواړئ چې دا رقم ته ووایئ د دې معنا څه ده؟ What does it mean? What does it mean? یعنی د دې معنا څه ده؟ What do you think of yourself? What do you think of yourself? یعنی ته ځان ته اخر وایې څه؟ What do you think of yourself? ته څه شی یې؟ یعنی اخر ته ځان ته وایې څه؟ دغه جمله تاسو په یوه قهرېدلي حالت کې استعمالولی شئ. What do you think of yourself? یعنی ته څه شی یې؟ Where have you been nowadays? Where have you been nowadays? ته نن سبا چیرته یې؟ که چیرې تاسو چا نه پوښتنه کوئ چې تاسو نن سبا چیرته یاستئ یا څه کار کوئ، په کوم ځای کې یاستئ، نو لنډ ترېنه پوښتلی شئ چې Where have you been nowadays? Where have you been nowadays? ته نن سبا چیرته یې؟ Mind your own business. Mind your own business. خپل کار سره کار لره یا خپل کار سره کار ساته. Mind your own business. Don't be in my way. زما په کار کې کار مه لره یا زما مخې ته مه راځه. تاسو کولی شئ دا جمله په دغسې یو حالت کې استعمال کړئ. Don't be in my way. Don't be in my way. زما په کار کې یعنی کار مه لره. Where am I? Where am I? زه چیرته یم؟ د دې جملې معنا ده زه چیرته یم. که چیرې تاسو یو ځای ته تللي یئ او تاسو ته معلومات نه کیږي چې دغه به کوم ځای وي، مطلب تاسو په یو ځای کې یو ډول ورک شوي یاستئ، نو تاسو کولی شئ لنډ له یو چا څخه وپوښتئ او یا په ګوګل کې دغه جمله سرچ کړئ. Where am I؟ نو تاسو ته به د هغه ځای معلومات هم درکړي، د هغه ځای نوم به درته ولیکي، همدارنګه هغه ټول معلومات به تاسو ته درکړي. تاسو کولی شئ دغه جمله د همغه ځای له خلکو هم وپوښتئ. Where am I؟ یعنی زه چیرته یم. Let it be. تیریږه ترېنه، ترې تیریږه. Let it be. د دې معنا دا ده چې پرېږدوه یې یا هم ترېنه تېر شه. دا جمله په پښتو کې هم ډېره کارېږي چې یعنی ترېنه تېر شه. Let it be. I have no idea. I have no idea. ما ته هیڅ پته نشته یا ما ته هیڅ معلومات نشته. که چیرې تاسو نه څوک پوښتنه وکوي او تاسو ته د هغې موضوع په اړه معلومات نه وي، نو تاسو لنډ په انګلیسي کې ویلی شئ چې I have no idea. I have no idea. ما ته هیڅ معلومات نشته. Where is Ahmad's shop? Where is Ahmad's shop? د احمد دکان چیرته دی؟ Where is Ahmad's shop? د احمد دکان چیرته دی؟ Be patient. Be patient. د دې معنا دا ده چې صبر وکړه. Allah will set things right. الله به هر څه سم کړي. Be patient. صبر وکړه. ګرانو قدرمنو لیدونکو، د نن ورځې درس په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بیا به چې ستاسو لپاره راځم له یو نوي درس سره درڅخه اجازت اخلم. د لوی الله په امان.